د روغتیا د نړیوال سازمان د تعریف له مخې روغتیا د فزیکي، دماغي او ټولنیز ښه والي یو حالت ته ویل کیږي. یوازې د معیوبیت او ناروغۍ نشتوالی روغتیا نشي ګڼلی. سلام او ژوند په خیر. په دې هیله چې ژوند به مو ښه روان وي او تاسې ټول به زښته ډېر پکې خوشحاله یئ، له ژونده به خوند اخلئ او له یو بل سره به زښته ډېره مینه کاندئ. نن تاسو ته د یو ډېر بهترین کتاب په اړه باندې معلومات درکوم چې دا کتاب زموږ او ستاسې ټولو په کورونو کې زښته ډېر ضرور دی. د کورنۍ د ټولو غړو په اړه باندې په دې کتاب کې خبرې شته. دا کتاب د ډاکټر محمد ابراهیم شینواري لیکلی کتاب دی چې شاوخوا 300 مخه لري او دانش خپرندوی ټولنې خپور کړی دی. د دې کتاب نوم دی د ژوند روغتیایي لارې. دا کتاب په پښتو او دري دواړو باندې لیکل شوی دی او دانش خپرندوی ټولنې خپور کړی دی. دا کتاب 7 برخې لري چې په دې کې د کورنۍ د غړو لپاره مثلا هغه ځوانان چې نوي ځوانان شوي وي له هغو سره کورنۍ باید څه وړ چلند وکاندي، د هغوی د خوړو په اړه باندې څه وکړي. هغه کسان چې په کورنیو کې عمرونه له 20 نه تر 50 پورې وي هغوی څه وړ تغذیه کړل شي. هغه کسان چې په کورنۍ کې عمر تر 50 پورته دی هغوی څه وړ تغذیه کړل شي. امیدوارې مېرمنې څه وړ تغذیه کړل شي. او یو قسم وړي ګولۍ دي چې د هغو په اړه باندې چې زښتې ډېرې ګټورې ګولۍ دي په دې کتاب کې خبرې شته او د خوړلو ډېره زیاته سپارښتنه شوې ده. دغه راز د کتاب په نورو برخو کې په خپله دا کتاب چې 7 برخې لري په وروستیو برخو کې د ټولنیز ژوند په اړه باندې معلومات دي چې مثلا موږ او تاسې خپل ماشومان څه وړ وروزو، هغوی څه وړ له چاپلوسۍ، له غلا او ټولو بدو کارونو څخه راوګرځوو. مثلا موږ باید خپل ماشومان وپوهوو چې بد کار ته باید د دې لپاره ونه کړې چې دا کار بد دی، بس بل هیڅ دلیل نشته، او ښه کار د دې لپاره کوه چې دا ښه کار دی، بس بل دلیل ته هیڅ اړتیا نشته. نو په دې کتاب کې چې کوم معلومات راټول شوي دي راځئ د دې په اړه باندې بشپړې خبرې وکړو او د دې کتاب په اړه باندې تاسو ته پوره معلومات درکړو تر څو یې تاسې د خپلو کورنیو لپاره رانیسئ او هغوی ته دا سپارښتنه وکړئ چې دا کتاب ټول هرومرو ولولي. راځئ دا کتاب په خپلو کورونو کې ولرو. د ژوند روغتیایي لارې د ډاکټر محمد ابراهیم شینواري کتاب دی چې د خوراک، څښاک او هوا، ټولنیزې چارې، فزیکي فعالیت، دماغي کړنې، پوره خوب، محافظتي تدابیر، روحاني کړنې د دې په اړه باندې پکې بحث شوی دی او بهترینې سپارښتنې لري. د کتاب فهرست ته که راشو لومړی خو ډاکټر صاحب خپله خبره پکې کړې ده چې څنګه زه وهڅېدلم چې دا کتاب باید ولیکمه. ډاکټر صاحب وایي چې ما کله د خپلو ماشومانو لپاره د ژوند د بېلابېلو برخو په اړه باندې معلومات راټولول نو معمولا به مې مازدیګر خپلو ماشومانو ته تشریح کول. نو هر ځل به دا فکر راسره پیدا کېده چې دا معلومات خپلو اولادونو ته ګټور ګڼم ولې ټولو افغانانو ته ونه رسوم، ځکه د هر افغان پر اولاد باید د هغه څه پیرزویونه ولرو چې په خپلو اولادونو لرو. بیا د خپل یو مشر ملګري یادونه کړې ده چې هغه ته ما وویل چې که 90% افغانان ایوډین لرونکې مالګه استعمال کړي د ټول ملت د ذهانت درجه یعنې IQ به 15 درجې اوچته شي. بیا هم هغه راته ویل چې همدا نن یو ټلویزیون ته لاړ شه او دغه خبرې په ټلویزیون کې وکړه چې نور ټولو خلکو ته د ستا پیغام ورسیږي. بیا یې بله د استاد حمید الله محمد شاه کیسه کړې چې هغه سره مې د ویټامین ډي په اړه باندې بحث وکړ او هغه هم راته وویل چې هرومرو دا کتاب تاسو ولیکئ او راټولې کړئ. نو ډاکټر صاحب ډېر زیات بهترین کار کړی دی چې او په موږ یې دا احسان کړی دی چې دومره یو بهترین کتاب یې موږ ته لیکلی دی. د کتاب په فهرست کې نورې برخې دي. دلته وختي ما یادونه وکړه چې دا کتاب 7 برخې لري. مثلا د هر عمر لپاره مناسب خواړه او روغتیایي تدابیر دي پکې، د نوو رسېدلو ځوانانو نجونو تغذیوي او روغتیایي تدابیر دي، د امیدوارو او شیدې ورکوونکو مېرمنو تغذیوي او روغتیایي تدابیر دي پکې، کوچنۍ ګولۍ له تصور اوچته ګټه چې دا ځانګړي ډول نجونو ته د دې سپارښتنه شوې چې هغوی باید وخوري، د نوي زیږېدلي ماشوم د تغذیې او روغتیا تدابیر دي، دغه راز له 4 نه تر 40 میاشتو ماشوم د تغذیې او روغتیا تدابیر، د ښکته پسې راځي تر 50 کلنۍ لوړو کسانو ته د تغذیې او روغتیا تدابیر دي، غیر صحي خواړه او ضررونه چې دا ډېر زیات ضرور دي. نن سبا زموږ ځوانان هېڅ توجه دغې برخې ته نه کوي، د خوړو صحي والي او غیر صحي والي ته هېڅ نه ګوري، په ځانګړي ډول د نوشابو په څښلو کې چې هغه ټول له بورې نه ډکې وي او د دوی صحت ته ډېر زیات زیان رسوي. غني شوي خواړه او غني شوي اوړه د دې په باره کې معلومات دي پکې. دغه راز بیا د ایوډین لرونکي مالګو په اړه باندې معلومات دي پکې.
د الکولو یا الکولي مشروباتو څښل، د الکولو لنډمهالې او بیړنۍ ستونزې، مخدرات کارول، له حده ډېر قهر او غوسه، چاپلوسي، دروغ ویل. ما وختي یادونه وکړله چې د دې کتاب په وروستۍ برخه کې د ټولنیزو اړیکیو او دوستانو موندلو په باره کې خبرې دي، د خپلو اولادونو د تربیې په اړه باندې خبرې دي پکې، چې خپل ماشومان څنګه وهڅوو چې هغوی چاته دوکه ورنه کړي، په دروغو باندې ځان عادت نه کړي، تکبر ونه کړي، قمار ونه وهي، مثلا بیخوبي ونه کړي، د شپې تر ناوخته پورې بنډارونو کې کیننې چې دوی وخت ضایع کړي، مثلا موبایل ته ډېر زیات ونه ګوري، یا ټلویزیون ته یعنې د سکرین پردې ته عموما ناروا جنسي اړیکو نه ځان وساتي، پرخوري ونه کړي، او نور منفي سلوکونه په دې اړه باندې پوره معلومات دي پکې. بل په دې کتاب کې د اوبو د څښلو په اړه باندې هم یوه ځانګړې برخه ده چې اوبه څښل کومې ګټې لري، زموږ صحت ته کومې ګټې لري اوبه څښل، زموږ پوستکي ته کومه ګټه لري، مثلا زموږ د بدن نورو غړو ته څه ګټه لري، او موږ څومره اوبه باید په ورځ کې وڅښو. د کورنۍ لانجو په اړه باندې هم دلته خبرې پکې شوي دي په دې کتاب کې، څه وړ باید حل شي، څه وړ مخه ونیول شي، او څه وړ ځینې شیان په کورنیو کې وزغمل شي. د خواښې انګور مسله ده، د کور په منځ کې باور دی، ځان ته مثلا پام دی، خپلوانو ته، د کار او ژوند ترمنځ توازن دی، باندې بشپړ تفصیلي خبرې شوي دي. د کتاب په 8مه برخه کې پوره آرام بخښونکي د خوب په اړه باندې ډېرې خبرې پکې شوي دي، د خوب ګټې، څنګه ارام او هوسا خوب ولرو او له بېخوبۍ سره مقابله وکړو، د خوب دورې دي، د بدو خوبونو لیدلو سببونه دي، د وخته ویده کېدو او پاڅېدو ګټې دي، چې دا ډېره زیاته مهمه مسله ده. که مثلا یو انسان سهار وختي له خوبه پاڅېږي، زه ډاډه یم چې د ورځې ټول کارونه به یې په ډېره منظمه بڼه باندې ترسره شي. ځانګړي محافظتي تدابیر دي، واکسینونه دي، د حادثو او ټکرونو مقابله ده. خو دغه کتاب که په لنډو باندې سړی ووایي، د کور د هر غړي لپاره زښت ډېر ضروري کتاب دی. باید موږ او تاسې ټول دغه کتاب په کورونو کې ولرو او هرومرو یې ټول ولولو او د کورنۍ ټولو غړو ته یې سپارښتنه وکاندو. د دې کتاب ځینې برخې داسې دي چې هغه باید وخت په وخت زه له تاسو سره شریکې کړم او تفصیلي خبرې پرې وکړو. نو زه به کوشش وکړم چې په نورو ویډیوګانو کې له تاسو سره د دې کتاب یوه ځانګړې برخه شریکه کړم، په دې هیله چې ستاسې د ګټې وړ وګرځي. ملګرو، په دې هیله چې دا کتاب تاسې هرومرو ولولئ او نورو مینوالو ملګرو ته یې د لوستلو سپارښتنه وکړئ. په دې هیله چې تاسې د دې کتاب له لوستلو وروسته یو بدلون هرومرو په خپل ژوند کې محسوس کړئ. هر څه مو چې محسوس کړل، خپل کمنټ، خپل نظر او خپل وړاندیز پرېږدئ، او هیر مو نشي چې تل نوښتګر اوسئ، ځکه نوښت کله هم له موډه نه لوېږي.